د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست د سید آباد ولسوالۍ له 1506 سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. نننۍ 1506 کورنیو ته موږ مرسته لرو. د سید آباد ولسوالۍ هغه کورنۍ چې د دوی کورونه او زراعتي ځمکې د سیلابونو له امله د طبیعي پیښو له امله ویجاړې شوي دي. ټوټال 9000 کورنۍ د میدان وردګ ولایت په مرکز اړوند چک، سید آباد، جغتو، همدارنګه دایمیرداد، نرخ، جالیس دي چې په هغو کې به هم دا لړۍ په راتلونکي کې همداسې جریان لري. سیلاب ځپلي له مرستو خوښ دي. دوی وایي اسلامي امارت ورته پر وخت مرستې رسولي دي، بلخوا دوی له اسلامي امارت نه د بنسټیزو پروژو د رغولو غوښتنه کوي. سیلابونه راغلل د موږ ځمکې او که الله پوښتنه ټول یوړل، غنم او لوبیا او کچالو ټول خراب شول. باید موږ ته دیوالونه جوړ شي، بندونه تا جوړ شي، هغه یوالې ته سیمټ شي، ټول ځمکې د خرابۍ څخه کې داسې یو مقصد سیلابونه د غرونو په موږ باندې روان دي، د ځمکې هم داسې څه د خواړو دغه د غوړې دي. د ویلو ده چې د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست په میدان وردګ ولایت کې 9000 سیلاب ځپلې کورنۍ سروې کړي دي چې نن یې د هغه له جملې 1506 کورنیو ته مرسته وویشله.